السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. نن د کتاب From Third World to First د هغې دویمې ویډیو سره حاضر یم او په دې ویډیو کې مونږ د چپټر نمبر 12 نه واله تر چپټر نمبر 27 پورې کور کړی ده. دې نه پس چې کوم دی بیا انشاءالله درېیم او اخري ویډیو راځي. دا 12م چپټر چې کوم دی کیپینګ د ګورنمنټ کلین، حکومت صفا ساتل، مطلب دا دی ایکسلنسی لی کانیا د کرپشن ډېر زیات خلاف و. هغه وی چې کله د یو ملک لیډران کرپټ شي نو ټولو خلکو ته یو مثال جوړ شي او نه پس د زفال یو داسې سفر شروع شي چې نه ختمېدو والی. هیز ایکسلنسی لی کانیا وی چې ما ډېر ملکونو سفر کړی دی، وایي چې ما کتلی دي چې دلته کې افسران، منسټران، کسټم والا، ایون ججانو پورې پکې رشوتونه علي. خو هغه وایي چې یاره دا سیز به مونږه په دغه کې نه برداشت کوو په سنګاپور کې. او ځکه چې یو ملک کې کله کرپشن وي، بهرني خلک، انویسټرز، کاروباري خلک دوی په تا باندې یقین نه کوي، دوی تا سره انویسټمنټ نه کوي. ولې به تاله راځي؟ به تا نه یاره کوي. هېڅوک هم په دنیا کې داسې نه کوي چې غلطه خپلې پیسې حواله کړي دا واله او ته ځان سره کېده. نو په کلین ګورنمنټ باندې او انټي کرپشن باندې هیز ایکسلنسی لی کانیا ډېر زیات فوکس و. هغه یو زموږ د نیب یو اداره جوړه کړې وه، کرپټ پریکټسز انویسټیګیشن بورډ. دا اداره چې کومه وه دوی سره فل اتارټي وه. د دې ډایرکټ چې کوم دغه دی ریپورټینګ دی نو هغه پرایم منسټر آفس ته دی، هېچا ته ریپورټینګ نه کوي او دوی سره دونه اتارټي دی چې دوی منسټر هم گرفتار کولی شي او د منسټر خلاف هم دوی انویسټیګیشن کولی شي. او په سنګاپور کې د $1 نه راواله تر میلیونو ډالرو پورې د کرپشن کیسز کې دوی خلک نیولي دي. وایي کې یو غټ کار دا دی چې شیمینګ یا شرمول د خلکو ډېر زیات کوي. چې کوم سړی په کرپټ پریکټسز کې یا کرپشن کې ونیولی شي، په اخبارونو کې، په ټي ویانو کې، مطلب د هغه کیریر تباه شي. دا یو ډېر زیات د هغوی د دغه ستون دی. او سنګاپور د دغه وجه سنګاپور لیسټ کرپټ کنټریز کې د دنیا ټولو نه کم رشوت خوړلو والا ملکونو کې سنګاپور په ټاپ 2-3 کې دی. او بیا تاسو اسلامي اصولو سره دا شی وګورئ، کمپیر کوئ چې راشي ورته شي رشوت اخیستو والا او ورکولو والا دواړه جهنمیات دي. نو جهنم بس همدې ژوند کې جهنم جوړ شي، جهنم دغه شانتي وي. او تاسو وګورئ معاشره څونه ښه طرف ته. دا یو خبره ځان سره نوټ کړئ چې هیز ایکسلنسی لی کانیا په یو جنریشن یا په یو نسل یا په 30 کاله کې دوی دغه تقدیر بدل کړی د سنګاپور. خلک وایي که نه چې دا دونه زر نه کېږي، نه. رولز راغه، کرپشن ختم شو، په میرټ باندې فیصلې شروع شوې او مطلب دا دی چې کوم ایمانداره خلک دي ته موقع میلاو شوه. نو په 30 کاله کې سنګاپور چې کوم هغه 4 ټایګرز آف ایشیا به یې ورته وي، په هغې کې سنګاپور په هغه کتار کې ودرېدو. د دې بک هر یو چپټر ډېر ښکلی دی، خو بیا 13م چپټر ګرینینګ سنګاپور، یعنی په سنګاپور کې شینکۍ لګول. هیز ایکسلنسی لی کانیا دا غوښتل چې زما د ملک د فاینانشل او انډسټریل هب جوړ شي. دلته د غټې فیکټریانې، کاروبارونه دي، بلډینګونه دي جوړېږي، کنسټرکشن دي کېږي. خو دې هر څه سره ګرمي او دوړه او شور او د انډسټریل ماحول چې کوم دی دا د انساني فطرت باندې یا طبیعت باندې یو خراب اثر کوي. انسان خپه خپه یې. هغه وایي چې څو پورې سنګاپور مونږ شین کړی نه وي نو د دیزي کوالټي آف لایف ښه کېدی نه شي. او دا شینکۍ به چې کوم دی دا ملک به دونه ښکلی کوو، ښایسته کوو په بوټو باندې چې دنیا خلک دلته راځي او انویسټمنټ کوي چې پکې روح او زړه خوشحاله چې ما په یو ښځې کې پیسې لګولي دي. هیز ایکسلنسی لی کانیا په کتاب کې لیکلي چې مونږ په خپله د نمایندګي کول او بعضې ټایم به د چیف ګارډنر وي سنګاپور د ټولو نه غټ مالي. د په سونو قسمه بوټي روړي دي، د یو بوټي مختلف قسمونه، نسلونه، مختلف قسمه بوټي هغه یې لګولي دي. په خپله تجربه کړې ده او کتلي دي چې په سنګاپور کې کم بوټی زر غټېږي، ډېر زیات سوری ورکوي، هوا ډېره زیاته صفا کوي، فروټ ورته کېږي. نو
او بیا به دا په کم ځای کې لګوو. دی سنگاپور پلانټیشن ډې شروع کړی ده. په دې ورځ باندې صدر، وزیر اعظم، وزیران، افسران، د سکول ماشومان، ټوټل خلک بوټي لګوي. او اوس په قانون کې دا راوستي دي چې یاره د لارو سایډونو ته، د کورونو مخې ته کوم خلک چې ډیولپمنټ کوي او پکې گرین ایریا ساتي، ایون انډسټریل ایریاز کې هم بوټي لګول ضروری دي او بې اجازه ته بوټي کټ کول جرم دی. نو د سنگاپور آب و هوا بجای سره د دې چې دا دومره انډسټریلایزډ او ایډوانس کنټري ده، نو دی چې کوم دی لکه بوټي لګولي. یو بل یو انټرسټینګ فیکټ تاسو ته ووایم چې د لوګو د ختمولو لپاره څه چل کړی، پبلک ترانسپورټ ډېر زیات تکړه او مزیدار ښکلی غټ پبلک ترانسپورټ دی. ورسرې څه چل دی، ورسرې دا دی چې په پبلک ترانسپورټ کې ګاډي ډېر زیات ګران کړي دي. ما پخوا چېرته کې ما ته چا ویلي وو چې یاره کروړه پته چې په 100 کروړ روپۍ پاکستانۍ باندې هلته کروړه ده او د هغې به سالانه فیس ورکې. دا څه وجه چې خلک ډسکرج شي چې ډېر ګاډي نه راوباسي، چې آب و هوا باندې خراب اثر نه وي، ګرمي نه وي، لوګي نه وي، او که ډېره مالداره سړی وي نو ښه بسونه دي. پبلک ترانسپورټ هم ورلډ کلاس دی، ته پکې خراب نه محسوسوي چې یاره یو سړی شتمن دی دی باوجود په خراب بس کې روان دی. یو بل شی پته چې په کتاب کې شته که نه، ما بل ځای کې اورېدلی چې ایون په سنګاپور کې په چینګم غورځولو باندې، ګن غورځولو باندې چې کوم دی جرمانه ده او غټه پابندي ده پې. دا د سنګاپور د ښکلو کولو دپاره او ګرین کولو دپاره دا یو چپټر 14 نمبر چپټر چې کوم دی د منیجنګ د میډیا ده. میډیا ډېره بې سره او خپې، څوک چې کوم دی د کمیونیزم طرف ته زور کوي، پراپیګنډه کوي، خلک راکاږي. څوک چې کوم دی سوشلیزم طرف ته، څوک یو طرف ته، څوک بل طرف ته ډېر زیات دی یو سټریک قانون جوړ کو. نو هیز ایکسلنسي لی کانیا دا محسوسه کړه چې زموږ په رنګ ډیوایډډ ملک چې کوم دی سنګاپور، چې دی کې ملای، چاینیز او انډین آریجن والا، ایشین آریجن والا خلک اوسیږي. او دې کې کمیډیا داسې پرېږدي چې څوک پاورفل بهر ملکونو نه یې ته ډیکټیټ کوي چې دا ولیکه، خلک پروک کوي، غوسه کې راولي، سنسني پیلاوي. نو د معاشرې هغه ټوټل سوچ درهم برهم کی او د حکومت چې کوم د ترقۍ کولو کوششونه دي یا درهم برهم کی. نو هغه یو څو قانونونه جوړ کړي او دا چې لکه میډیا کوم په سنګاپور کې اپریټ کیږي، د دې مالک اونر په سنګاپور کې ناست یو لوکل وي، بهرني کسان نو ته اجازت نشته دی. پریس فری دی، لکه دی د یو غلطۍ نشاندهي په معاشره کې او په حکومت کې کولی شو، سنسني به نه پیلاوي، ډرامه به نه کوي. او جرنالستان د په دې خبره باندې ځان پوهېږي چې هغوی به سنسني نه پیلاوي، بلکې یو مطلب لکه ریسپانسیبل رول به پلی کوي. او دی ریسپانسیبل رول څه دی چې قوم ایجوکیشن ورکي، تعلیم ورته ورکي، انفارمیشن ورته ورکي، او قوم د نیشن بلډینګ طرف ته بوځي، نیشنل ډسټرکشن طرف ته نه بوځي. او هیز ایکسلنسي لی کانیا دې باندې ډېر زیات کلیر و. هغه وایي چې د ویسټرن میډیا یا د ویسټرن ورلډ چې کوم د فری سپیچ آیډیل دی، هغې نه زما د سنګاپور د سوسایټۍ هارموني ډېره زیاته خوښه ده. نو میډیا هغه کنټرول کړې وه. 15 چپټر کې هیز ایکسلنسي لی کانیا وایي چې زما رول د کنډکټر اف ان ارکیسټرا پرنګ یو. تاسو به ارکیسټرا لیدلي، میوزیک غټ ګروپ 50-60 کسانی میوزیشن یې هر سره یو سړي سره بیل انسټرومنټ، یو کس ورته اشارې کوي او د هغه د اشارو مطابق هر میوزیک بیل غږیږي او خپل اواز کم او زیات کوي او په نمبر باندې مخکې وروستو راځي. نو هغه وایي چې یاره د سوسایټي یا ملک مختلف قسمه وزارتونه یا ډپارټمنټس یا عوام او دونه ډېر څیزونه چې دا د یو ارکیسټرا پرنګ دي. لکه او دا کنډکټر یا دې چلولو والا محتمم چې کوم دی، که هغه په صحیح طریقې باندې د هر یو میوزیشن آواز کم او ښکته او د هغې ترتیب برابر نه کړي، نو هغه به میوزیک نه شي، یا به یو نایس یا شور شي. نو سوسایټۍ کې د لیډر رول ډېر زیات اهم دی چې په کم ټایم باندې کم څیز ضروري دي، څه کول دي، څه نه دي کول، څه ډېر کول دي، څه لږ کول دي. نو دا هغه ډېر زیات ښکلی دې چپټر کې ډیفاین کړی دی. د دې چې کوم 14 چپټر دی د هغې نوم دی اپس اینډ ډاونز وذ ملیشیا. ملیشیا سره په
تعلقاتو کې اتار چړاو. څنګه چې ما تاسو سره کتاب په شروع کې وی په ریویو کې چې سنگاپور اصل کې 1963 63 نواله 65 پورې د ملایشیا حصہ او ملایشیا بیا غي په خپل کیک آوټ ک د خپل فدریشن یا د خپل ملک نه غوښتل. نو د سنگاپور چې کوم اپروچ او دواړه ملایشیا ته هم او یو کې ته هم ځکه چې یو کې نه دی ازادي اغستې و ډومبنه 1963 کې. نو هیز ایکسلنسی لی کوان ویو دا خبره کوله چې تعلقاتو کې به بیلنس ساتي. څنګه چې مخکې هغه د میانه روای خبره کړې وه نو هغه وی چې موږ وړوکی ملک وو نو ځان به ډېر اوور کانفیډنټ موږ نه شو کوو چې مطلب دا دی موږ ایروګنټ یا ډېر متکبر ښکارو او مطلب چې لکه ځان باندې احساس کمتري غالب کو او د هغې د ختمولو لپاره بیا ځان ډېر پراوډ شو کوو. دا هم نقصان ده ده او دا هم ډېر نقصان دی چې موږ په ذهن باندې دا سوره کړو چې زموږ خو ډېر وړوکی ملک دی او موږ هېڅ هم نشو کولی احساس کمترۍ کې مبتلا شو هر وخت هر چاته ټیټ ټیټ کېږو. نو مطلب دا دی لیک ویو چې کوم دی د هغه نو د هیز ایکسلنسي لیک آن ویو دا کوشش و چې برټن سره چونکې مخکې د ایزي ماسټرز پاتې شوي وو نو په زړه کې هغه زوړ مطلب دا دی لکه خفګان هغه د فیوچر دپاره هغه وړل نه غوښت. هغه به چې څه شوي دي او برټن چې کوم دی یو غټ پاور دی او دوی چې کوم دی زموږ ډېر هیلپفل کېدی شي. مطلب لکه هغه ماضي شاته وغورځول او مخکې دغه رنګ ملیشیا سره هم په تعلقاتو کې چې مطلب لکه ملیشیا 1965 کې سنگاپور ایکسپل که د خپل یونین نه ورته چې موږ تاسو ځان سره نور نشي پاتې کولی خو لی کوان یو هیز ایکسلنسي سوکل چې مطلب لکه دا خبره ځان ته هر وخت فیوچر دپاره ونه دروله. هغه بار بار دا ووایي چې ستا چې کوم ګاونډیان یي هغه که هر څنګه یي ته به یې سره ژوند تېری او یو طریقه به را پیدا کړې چې هغې سره ښه ژوند تېر شي او چې کومې څه وړې اپس اینډ ډاونز یا وړه څه خفګانونه راځي چې هغه ته فل ونه غورځوي او مستقبل لپاره ټریډنګ پارټنرز جوړ شي. بیا چې دغه پالیسي هیز ایکسلنسي لیک آن یو مخکې یوړه نو څه چلو شو چې ملیشیا دا فیل کا چې موږ ته به د سنګاپور د پورټ یا د سمندري بندرګاه هم ضرورت راځي او د فاینانشل سیسټم هم څنګه چې موږ په دویم چپټر کې ویلي چې هیز ایکسلنسي لیک آن ویو چې کوم دا کوشش وکړو چې سنګاپور کې ډالر بانکینګ جوړ شي او دا یو فاینانشل سنټر شي. دا رنګ سنګاپور ته څه ضرورت و سنګاپور ته د اوبو ضرورت و د ریسورسز ضرورت و د خوراک ضرورت و بجای دی نه چې دی په ماضي کې څه ترخې خبرې یو بل سره راغلي وي هغه د هغې په بیسس باندې د مستقبل پلانینګ کړی وی دی هر څه شاته وغورځول او په مخې ته لاړه. نو دې کې زموږ دپاره ملک دپاره هم سبق چې زموږ کوم د 15 ګاونډیان دي ایران افغانستان او چاینا او انډیا نو چې مطلب لکه موږ کوآپریشن په مخ کې کیږو. بل دا خبره ده چې هیز ایکسلنسي لیک آن یو دا کړي وو چې که حالات به هر څونه خراب وو کوآپریشن باید نه ختمولو ټریډ او دا هر څیزونه خپل ځای باندې روان وو او هغې نه چې کوم دی سنګاپور ته مسلسل فایده وشوه. بیا چې دی کوم 18 چپټر دی د هغې نوم دی سټوري آف انډونیشیا فرام فو ټو فرینډ چې انډونیشیا څنګه د دشمن نه دوست جوړ شو. څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویلو چې 1963 کې چې کله سنگاپور د ملیشیا حصه وه نو انډونیشیا د ملیشیا ډېر زیات سخت خلاف و او هغه ټایم په انډونیشیا باندې د پریزیډنټ سوکارنو حکومت و او هغه د ملیشیا او د سنگاپور سره بیخي نه لګېده نو هغه یو پالیسي شروع کړې وه کنفرنټاسي او هغه چې کوم دی ایون دې حده پورې تللی و چې دې ملکونو سره هغه جنګ هم کولو او یو ټایم داسې هم راغلی و چې د انډونیشیا چې کوم کمانډوز وي راغلي وو په سنګاپور کې په یو ځای کې بم ایښی و کې 2-3 کسان وفات شوي وو د دی. خو بیا چې کله پریزیډنټ سوکارنو حکومت نه لاړو او سوهارتو راغو نو هیز ایکسلنسي لیک آن ویو دا سوچ وکړو چې یاره چونکې دلته حکومت بدل شوی دی او دا دوستی
بړاولو لپاره یا دوستۍ شروع کولو لپاره یو ښه موقع کیدای شي. نو هغه څه وکړه چې هغه پخپله د انډونیشیا ویزټ وکړو او کوم چې زړې ترخې خبرې وي یا مطلب لږه جنګونه شوي وو یا خلک وفات شوي وو، نو هغه خبرې هغه شاته وغورځولو. 1973 کې پخپله لاړو د انډونیشیا ویزټ یې وکړو، صدر سوهارتو سره میلاو شو او یو نوی کوآپریشن یې شروع کړو. او دغه رنګ داسې وکړه چې د سنګاپور کې چې کوم بزنسز وو هغې ته ووایي چې تاسو په انډونیشیا کې انویسټمنټ وکړئ. سره هم صدر سوهارتو ډېر زیات خوشحاله شو او صدر سوهارتو ته هم دا پته ولګېده چې سنګاپور اوس مخ په ترقۍ باندې روان دی او دوی سره چې کوم دی په فیوچر کې ډېر بزنس او اپرچونیټیز راتلی شي. دواړو ملکونو یو ښه سفر روان شو. لکه د هیز ایکسلنسي لی کوان یو دا پالیسي وه چې ستا ګاونډیان ښه خبره ده چې ستا دوستانی بجای دی نه چې دشمنانی. او زما په خیال چې په یو ځای کې هغه دا ویلي وو چې یاره د یو غټ دیو او د یو بونا ترمنځ ښه خبره ده چې دوستي که دشمني شي نو بونا په لومبۍ ورځ باندې مړ کړي. نو مطلب دا دی دا د هغه د پالیسۍ یو ریفلیکشن و چې هغه خپل ملک څنګه په مخکې طرف ته رابوتلو کوشش کولو. 18 چپټر د دې کتاب په دغه باندې بلډینګ ټایز ویت تایلینډ، فیلیپینز اینډ برونای، تایلینډ، فیلیپین او برونای سره تعلقات جوړول. دا ملکونه د آسیان یو اهمه حصه ده او تایلینډ کې چې کوم دی هلته کې باچایي وه او هغې باچا ډېر زیات ښه سټیبلایزینګ رول په خپل ملک کې پلی کولو. او تاسو ته چې څنګه ما مخکې ذکر کړی و چې دغه ټایم د کمیونیزم ډېر خطره وه، نو دا غزي بادشاه د کمیونیزم د روکاولو کې ډېر زیات مدد کولو، په دې وجه سنګاپور سره ډېر زیات ښه فرینډشپ جوړولو. دغه رنګ فیلیپینز هم د سنګاپور نه ډېر لرې و خو د دې باوجود هغې سره هم ښه تعلق جوړ کړو. برونای یو بل همدغه ایریا کې ملیشیا سره په ګوټ کې یو وړوکی ملک دی او هغې کې ډېر زیات تیل دي او ډېر زیات ګیس دی، ډېر زیات مالدار ملک دی. نو سنګاپور څه وکړه چې هغې سره هم ډېر زیات ښه تعلقات جوړ کړه. د برونای چې کوم دی د سنګاپور فاینانشل سیسټم یا بینکینګ سیسټم یې په کار و، د هغې مهارتونه او ایکسپرټیز یې په کار و، او دغه رنګ د سنګاپور چې کوم دی انویسټمنټ او پیسې په کار و یا برونای سره یې وي. نو دوی دواړه د یو بل ډېر زیات ښه ملګري جوړ شو او دا وایي نن سبا هم د دوی بایلیټرل ریلیشنشپ ډېر زیات بهترین دی. نو هیز ایکسلنسي لی کوان ویو یو ځای کې لیکلي دي چې یو ملک هر څونه وړوکی ښه خبره دا ده چې ستا دوست دي، او بل ځای کې لیکلي دي چې زمونږ سنګاپور دوستان په کار دي، هغه په هر څونه لري په هره خطه کې او هر څونه وړوکی وي. نو د هیز ایکسلنسي لی کوان ویو مسلسل چې کوم رجحان دی هغه دوستۍ طرف ته دی، کوآپریشن طرف ته دی او د دشمنۍ ختمولو طرف ته دی. نو وجې خو دې کې ډېر دي، یو خو د ملک سایز هم ډېر وړوکی دی، خو لکه د پرسنالټي ټریټ هم د هغه داسې دی او د خپل ملک فارن پالیسي او د فیوچر پلانینګ هم هغه دغه طرف ته روان کړی و. 19 چې د دې کوم چپټر دی نو هغه ویتنام، میانمار اینډ کمبوډیا کمینګز ټرمز وذ ماډرن ورلډ. دا درې ملکونه چې کوم ویتنام، میانمار چا برما مرته ویل کېږي او کمبوډیا، دوی سره ډېرې غټې مسلې هغه ټایم وي او څه ناڅه ورسره اوس هم شته. هغه ټایم خو د ویتنام ډېر زیات غټ وار روان و، دوی نارت او ساوت کې یو طرف امریکې سره او یو طرف چې کوم دی کمیونیزم روس طرف ته و، او اخر کې چې کوم دی نو کمیونیسټانو هم ګټل او عمل کې عوام غستو. خو دې باوجود هیز ایکسلنسي لی کوان ویو چې کوم دی هغه ویتنام سره د تعلقاتو حق و. هغه مسلسل ویتنام ته وی چې تاسو آسیان د دوی چې کوم د ساوت ایسٹ ایشیا یو ګروپ دی نیشنز د کوآپریشن چې دا جاین کوي او اوپن مارکیټ کې بزنس وکړي، نو دا به ستاسو لپاره ډېر زیات ښه ستاسو ټوټل لکه په کمیونیزم یې ورسره خبره نه کوله بلکې دا یې غوښتل چې دوی ماډرن دنیا سره په بزنس کې کنیکټ شي نو دې کې به خپله امپرومنټ راشي. همدغه سیم مسله برما یا میانمار کې هم وه. د هیز ایکسلنسي لی کوان یو دا رایې وه چې برما یا میانمار باندې مسلسل د فوج قبضه ده او بیخي په ایسولیشن کې د خپل ملک بند کړی دی او دوی په وجه باندې دوی ډېر زیات شاته پاتې شو. هغوی مسلسل دا وی هیز ایکسلنسي لی کوان یو چې دا فوج چې کوم دی دا ملک ایسولیشن ختم کی او اوپن مارکیټ ته او بزنس ته راشي نو میانمار یا برما چې کوم دی دا خپل ریژن یو غټ مطلب لکه مالدار ملک کېدی شي. دغه رنګ کمبوډیا
خیمر روج د یو ډیر غټ جنگ او کې ډیر زیات غټ جنوساید شو، ډیر زیات خلک وجلې شو او د پوجا ډیر زیات بدنام شوی او هغه ټول ملک چې کوم دی د هغې په افټر شاکس کې او پای کې مبتلا او بندو. نو دغه رنګ هیز ایکسلنسي لی کان یو دا کوشش هم و چې دغه رنګ د کمبوډیا هم آسیان ته راشي او ماډرن اکانومي ته راشي. او هیز ایکسلنسي لی کان یو ځل دا ویلي و چې موږ خپل دغه نشو بدلولی، خپل ګاونډیان هغه نشو چوز کولی، سلیکټ کولی نشو، خو موږ هغوی سره هیلپ کولی شو چې یو ښه او بیټر فیوچر سلیکټ کړي. او د هغه دا مسلسل سوچ و چې یاره که زما د ملک ګاونډیان خوشحاله په بزنس کې او ایډوانس دي نو دې به زموږ په سنګاپور باندې خاص راتي. او دا رنګ هلته کې جنګي او غربت او افلاس نو دغه رنګ دی به په سنګاپور باندې یو خراب اثر وي. نو دا هم د هغه د پاس چې سوچ او د هغه د کوششونو یو غټ ثبوت و. دغه رنګ سنګاپور 1967 کې آسیان جوړ کو. لکه سوچ وکړئ د ازادۍ نه صرف 2 کاله پس دې کې دوی سره کم کم ملکونه سنګاپور، ملیشیا، تایلند، انډونیشیا او فیلیپینز. او دا ټول ملکونه ډېر کمزوري مو، دوی سره په خپلو کې هم یو بل سره مسلې وي چې لکه مونږ ووایو د سنګاپور او د انډونیشیا په خپلو کې مسله وه، انډونیشیا او د ملیشیا وه، د سنګاپور او د ملیشیا وه، او مطلب خپلو کې جنګونه او مسلې وي، یو بل باندې شکونه وغیره. خو هیز ایکسلنسي لی کان یو وایي چې دا میټینګز به ډېر زیات سلو و، اکثر به اګریمنټ ته څوک قایله کېدل نه، او د دې به څه خاص مطلب لکه فایده نه ښکارېده. خو هیز ایکسلنسي لی کان یو مسلسل دا سوچ کولو چې زموږ هغه ټایم کې کم ملکونه غټ لکه چاینا، امریکا، سوویت یونین چې کوم رشیا او هغه ټایم دا ډېر زیات غټ، که دا ملکونه ته یوازې فیس کې یوازې ورته څه خبره کې بس ته اوریم نه، او مطلب لکه ته به د دوی د مخې ډېر کمزوری ښکاري. دوی دغه رنګ د 45 ملکونو یو ګروپ جوړ کو آسیان، او دوی به په یو ځای باندې لکه ګلوبل ټریډ کې، کمرس کې، په بزنس کې، په انټرنیشنل لیول باندې به د دوی خبره یوه وه. دې چې کوم دی څه چلو کو چې دې پوجا باندې سنګاپور ته یو ډېر غټ کور میلاو شو، بجای د وړوکي یوازې ملک آسیان د 45 ملکونو چې یو ځای شو، بیا ورسره نور هم په مستقبل کې یو ځای کېده. په دې په دنیا باندې اثر ډېر زیات و. په یو ځای کې هیز ایکسلنسي لیکلي دي چې د آسیان کم پراګرس یا کنسنسس و هغې به مطلب لکه ته ډېر زیات تنګ کې، فرسټریټ به یې کې، خو د جګړې نه خو چې یو بل سره جنګ کې نو د هغې په ځای باندې د مطلب دا دی چې د کمزورې کوآپریشن. خو بل ځای کې یو ځای کې لیکلي چې آسیان چې کوم دی دا د سنګاپور انشورنس پالیسي ده، ښه نه ده خو ډېره زیاته ضروري ده. مطلب دا دی چې دا وګورئ چې دا ګلوبل کوم ارګنایزیشنز دي لکه آسیان دي یا مطلب لکه زموږ طرف ته سارک دی یا بل دی د دې څومره زیات غټ اهمیت دي، او دا ښه تعلقات جوړو طرف ته، بیا تعلقاتو نه پس بزنس او پیسې ګټلو او د ملک خوشحالۍ کې د دې ټولو څیزونو څومره ښه کردار دي دا موږ دې بک نه زده کولی شو. دې بک چې کوم 20م چپټر دی هغه ایسټ ایشیا اینډ کرایسس 1997 نه 99 پورې دې نوم باندې چپټر دی. دا کرایسس څنګه راغلی و 1997 کې چې تایلند کې د بینکینګ سیسټم ډېر زیات کمزور او لکه باندې چیکس د ګورنمنټ نو. ما تاسو ته مخکې ووی چې هیز ایکسلنسي لی کان یو چې کوم دی د هغه په کرپشن باندې، د بینکینګ سیسټم باندې، لا رولز باندې دې باندې ډېر زیات فوکس و. هغه یو فاینانشل سیسټم جوړ کړی خو یې دپاره رولز ډېر زیات سخت وو. نور چې ګیر چاپېره کوم ملکونه و په کې دونه سخت نه وو انکلوډینګ تایلند. نو هلته یو کس و جارج سارس، هغه داسې کار وکړو سپیکولیټر اټیک ورته وایي، سپیکولیټیو اټیک. هغه څه وکړه، هغه یو قسم له ووایه چې فراډ یو ټایپ څیز یې وکړو، ما ته پته نشته چې بیا پروف شوی دی که نه، خو هغه داسې طریقه وکړه چې د تایلند کې د بینکونو نه تای باټ دی چې کومه کرنسي ده هغې کې ډېر زیات قرض واغستو، لون، او هغه ډالرو ته بدل کو. چې کله د ډالر یې اخیستې نو ده لکه په بازار کې لکه د عربونو روپو تای باټ ولګول او ډالر یې واغستې. نو چې بازار ته تای باټ راغه نو د تای باټ ویلیو پرېوته، د ډالر یې اخیستی وی. ټیک شوه، د چې ډالر یې واغستې نو ډالر ګران شو، تای باټ ارزان شو. نو ده واپس چې کوم دی ډالر یې خرڅ کړي او ده ته پرې زیات
تای باټ ملاو شو چې تای باټ ملاو شو د په تای باټ کې قرضه واپس کاو په ګټه کې دته په کروڑونو عربونو کې چې کوم دی دته ډالر ګټه کې پاتې شو همدغه رنګ د 1992 کې بینک اف انګلند سره کړیو نو چې دا فراډ ټایپ سیز په تایلند کې وکړو تایلند کرنسی ډیره زیاته پرې وته او اج کله پرې وته نو نه پس بیا انډونیشیا کې پرې وته او د دې کې چین ریاکشن افیکټ چې هغه ځان سره انډونیشیا ډیره زیاته خرابه کا او سنگاپور ته اثر راو خو ډیر زیات نو ځکه چې په سنگاپور کې هیز ایکسلنسی لی کان یو ډیر ټایټ فاینانشل سیستم رولز او لاز جوړ کړیو نو هغه وی چې یاره هغه اوس کې لیکلی دي چې موږ د خپل ملک چې کوم امیون سیستم دی مطلب لکه د ریټ کوم ډیفنس سیستم دی په هر شي نو هغه یو ځکه دا منشن کړی هم دي چې سوهارتو چې کوم انډونیشیا کې سیستم وي نو آی کې ډیر زیات کرپشن او دی پوجا باندې چې تایلند کې فاینانشل کرایسس راغ نو هغه ډیر زیات خراب کو او خپل ځان د سنگاپور سیستم باره کې دا ویلو چې موږ زخمیان کو خو مات نه کو چې کوم گاونډیان نو هغه د فاینانشل کرایسس سره مات شي وی دي نو دا شوکې چې لګا دا ومنه چې کوم بل ځکه دا لیکلي چې کله هم سکرایسس وغیرہ راشي نو دا د یو ملک د فیبریک ټیسټ دی یو ملک ایز ا هول د یو نیشن ټیسټ جیره د دې کوم نیشن دی نو هغه سترانګ دی کنه دی بیا چپټر نمبر 22 انساید د کامن ویلث کلب تاسو پته کامن ویلث دا یو د ملکونو یو غونډه ده او د کې هر هغه ملک شامل دی چې د انګلند نه ازادي اغستره لکه مونږ یو انډیا ده او بنگلاديش ته دا رنګ سنگاپور په خپل په دې ډېر زیات ملکونه دي نو هیز ایکسلنسی لیک ان یو وی چې موږ به دې میټینګ سره او دا یو ډېر سترانګ مطلب لکه داغه په نظر کې هغه چې دا ډېر زیات سترانګ او ډېر زیات یوزفل اداره نه و خو البته دې کې دا و چې د سنگاپور خبره سنگاپور خپل خبره مختلف نیشنز ته خو دې شو بل دا و چې هغه په نیټورکینګ باندې ډېر زیات فوکس و هغه چې موږ سنگاپور لپاره فرندز جوړولې شو مرګري جوړولې شو سنگاپور د پاره هغه په دې کې ډېر خولي عجیب خبره کړې هغه چې اسور ملکونو علا خلک براتله دي کې ډېر مختلف سپیکټرم د دې کې ډېر زیات غریبانار ملکونه وو په دې کې ډېر زیات مالدار ملکونه وو مختلف قسمه په دې کې ډیموکراسي زمو په دې کې داسې و چې ملټری په حکومت کولو هغه یو ډېر عجیب خبره نوٹ کړو هغه چې یاره د بعض ډیرو غریبو ملکونو صدران یا بشرات چې براتله میټینګز لا هغه سره خپل جهازونو سپیسیفیکلی هغه د هیز ایکسلنسی لیک ان یو د بنگلاديش د صدر خبره کړې و چې په خپل جهاز کې راغله ور سره ډیر زیات شان او شوکت خو هغه ملک ډیر زیات غریب او زوګ د سنگاپور د هغه په نسبت کې مالدارانو او زوګ دغه چې وکالتله وزیران یا زوګ ډیلیګیشن وتلو هغه په کمرشل لګ جهاز کې به ټیکټ اغستی ولاس په وتلل بوله نو هیز ایکسلنسی لیک ان یو وی چې را زوګ د کې یو مقصد دا و چې دنیا ته د سنگاپور د پریارټیز پته ولګي چې را سنگاپور خپل ملک څنګه چلی یو زګو پریارټی سدي او بلې پکې دا یو ډېر زیات زبردست خبره کړې و چې په دې کې به میټینګز کې به د لیډرانو ډېر زیات غټ دغه کول خطابونه کول او د ایډیالوژیز باره کې به چې را پلانې سره سوشلیست پلانې کمیونست پاته اوس روغ د دا فیل کې چې ایکسلنسی لیک ان یو د ایډیالوژیز د کیسور ډیر زیات چړو هغه ته د وی خوخي هیز ایکسلنسی لیک ان یو وی چې را زوګه ټوټل فوکس با پریګماټیک یا په عملی یا په بزنس په ټیکنالوژي په دې سوزور باندې فوکس وو موږ د لیډرات ولې راځي او دلته دا خبره ډیسکس کوي او د مطلب تقریرو کې چې هغه سره وخت کې د دې په مقابله کې ک هغه داسې خبره ډیسکس کی چې را بزنس بسیګه کو ټیکنالوژي بسیګه ټرانسفر کو یو بل سره دوستي سیګه بڑاوو او زبا اندازه را سره چې دا کوم ډایرکشن د هیز ایکسلنسی لیک ان یو د سنگاپور د پاره سیټ کړی دی او تاسو کو اوس هم د سنگاپور د لیډرانو تقریرونه وګورئ نو دا چاپ یا دا ډایرکشن به کې تاسو تخکاری اوس هم چې سنگاپور صدر یا وزیر اعظم کانفرنس کوي یا تقریر کوي خپل خلکو ته نو هغه د سہولتونو او مطلب دا لکه د پریکټیکل سيزورو او مطلب لکه د یو سہولت او د اسانه پیدا کولو خبره کوي په ایډیالوژیز باندې دی خبرې دی وی
30 نمبر چپټر کې نیو بانډز وذ برټن. اسکه چې ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو 1968 کې انګلند یا برټن دا ډیسایډ کړی و چې ایست اف سویس کینال د مصر نه مشرق طرف ته چې څونه ملکونه دي موږ به د دې خپل فوجونه واپس کوو. دا فوج په سنگاپور کې هم موجود و. سنگاپور ته د دوه فائدې وي، یو خودی ته تحفظ حاصل، دویم دا چې هلته چونکې ډېر زیات غټ ایر بیس او فوجیانو بیس و د هغوی، نو هغې نه دوی ډېره کمرشل فایده هم وه، خلکو نه به دوی سره تجارت کولو. نو هیز ایکسلنسي لی کان یو وایي چې کله انګلینډ دا فیصله وکړه چې یاره موږ خپل فوجیان دې ځای نه وباسو، نو چې موږ اول ډېر زیات پریشانه شو. خو ده بیا خپل میټینګ راوغوستو، خپل منسټرز ته یې وویل چې دا مخې سره د دوی چې کوم دغه دي د ایربیس کې سیزونه دي لکه دوی کوم شپ یارډ دی د یو کې والا، نو هغه مخې سره شپ بلډینګ انډسټریز له ورکوي چې هلته کې موږ شپونه جوړول شروع کړو. دغه رنګ چې کوم دی ایربیس و چې دغلته کې کمرشل ایرپورټ جوړ کړو، نه وروستو بیا 70s کې سنگاپور انټرنیشنل ایرلاین هم جوړ شو. او دا یو موقع دی وګڼله بجای د دې نه چې مطلب لکه د سټرایک کوي او د ویلې چې یاره دا وکړه، دوی دا یو موقع وګڼله چې یاره د برټن موږ ته کوم ایسټس پرېښو چې دا موږ په خپله مور یوزفل او مطلب په ښه طریقه سره استعمال کړو. د هغې دوه اګزامپلز، یو چې کوم دی سنگاپور انټرنیشنل ایرلاین اول د دوی ملیشیا سره کمباین و، خو بیا یې هغه بیل کړو 70s کې. او د هیز ایکسلنسي لی کان یو د آیډیا وه چې یاره سنگاپور ایرلاین به موږ ورلډ کلاس جوړو، بجای د دې چې موږ یو ډېر وړوکي کنټري یو. او تاسو به یقین وکړئ چې نن سنگاپور ایرلاین د هغې سالانه ریوینیو تقریبا 17 ارب ډالر ده صرف په یوازې باندې. او دغه رنګ چې کوم د دوی د ایر هوسټس کیبن ګرل یونیفارم دی، نو هغې پورې هیز ایکسلنسي لی کان یو په خپله ډیټیلز کې تلي دي او سلیکټ کړي دي، او د هغه دا خواهش و چې دا ډېر زیات ښکلی او استیټیکلی مزیداري چې بهر ملکونو کې کم خلک سنگاپور ته نه راغلي چې سنگاپور ایرلاین کې ځي چې ته محسوسېږي چې سنگاپور څنګه دی. او هیز ایکسلنسي څو ځل دا منشن کړي و چې ما ته د بهر ملکونو خلک میلو شي او ډېر زیات صفت کوي چې موږ به سنگاپور ایرلاین کې چکر والي او دا ډېر زیات ورلډ کلاس و. ښه دغه رنګ به اوس به راشو پورټ ته. نو پورټ هم هغه ټایم دا کنټینر یې نوې راغلی وي او د کنټینر لوډینګ او لوډینګ مشینري ډېر کم سی پورټس کې و، نو هغه هیز ایکسلنسي لی کان یو وایي چې یاره دا تاسو ولګوئ. هلته کې یونین والا سره میلاو شو، هغوی ته یې ووایي چې یاره تاسو سټرایکونه مه کوئ، تاسو دا کار زده کوئ چې زموږ د پورټ ګټه سیوا شي، په خپله به د لیبرو او د ټولو ګټه وغیره سیوا شي. نو بیا هیز ایکسلنسي به مسلسل بزنس مینانو سره میټینګ کولو، نو هغوی دا منشن کړی وه چې هیز ایکسلنسي لی کان یو وی چې ما سره بزنس مینان میلو شي ډېر زیات خوشحاله چې یاره په سنگاپور سی پورټ باندې سمندري بندرګاه باندې سمندري جهاز ته ډېر زر کنټینر یې پکې ایښودی کېږي او راویستی کېږي هم ترې چې په بل ځای کې 4-5 ورځې تېروي سمندري بندرګاه باندې، په سنگاپور پورټ باندې چې کوم دی هغه په یو ورځ کې جهاز فارغېږي. همدغه وجه وه چې سنگاپور پورټ چې کوم دی په ټوله دنیا کې ډېر زیات مشهور شو او د بزنس لپاره یو میګنیټک افیکټ مقناطیسي طاقت و پای کې. نن سبا سنگاپور پورټ د دنیا په غټو بندرګاهانو کې راځي، د ټولې دنیا 20% ټریډ سنگاپور پورټ باندې کېږي او د سنگاپور د بجټ تقریبا 9% ګټه د سنگاپور بندرګاه نه راځي. 23 نمبر چپټر نوم دی ټایز وذ اسټرالیا اینډ نیوزیلینډ. دې کې دا ویلي چې یاره د برټن چې کله د ایست اف سویس نه ووتو د سنگاپور نه یې خپل فوجونه وویستل، دوی ته ډیفنس لپاره د فوجي تعاون ضرورت و. هغې کې اسټرالیا او نیوزیلینډ دوی سره ډېر زیات هیلپ وکړو. اسټرالیا او نیوزیلینډ د دوی آرمي او د دوی ایر فورس ټرین کړی دی او تاسو ته ما د مخکې چپټرو کې ذکر هم وکړو چې 5 پاور ډیفنس اګریمنټ هغې کې چې کوم دی دوی سره ملیشیا او یو کې وغیره هم شامل دي، نو هغه دوی سره وکړو او ډېر زیات سپورټ یې وله ورکړو. پایلټان هلته به تله، هغوی به چې کوم دی ټرین کېده. دې نه علاوه په اسټرالیا کې یو پایلټان ټرین کېده. دې نه علاوه په نیوزیلینډ کې چې دوی کوم ګراؤنډ فورسز وو نو هغې وغیره چې کوم دی د ټریننګ حساب کتاب وله دوی هلته کې برابر کړی او دې نه علاوه دوی ډېر زیات سټوډنټان هم اسټرالیا او نیوزیلینډ ته لیږلي دي او دا غزي په ټاپ کلاس یونیورسټو کې سبقونه ویلي دي او هغه ځي نه د نوې ټکنالوژي کوم سبقونه وغیره چې هغه یې زده کړي دي او راغلي دي. 15 چپټر دی ساؤथ ایشیا لیجنډز اینڈ لیډرز، د سویلي اسیا اتلان او مشران.
دې کې هیز ایکسلنسی لی کان یو د مختلفو لیډرانو ذکر کړی دی چې سره پکې ملاو شوی دی او چې کوم یو مین خبره هیز ایکسلنسی لی کان یو مسلسل د لیډرشپ د کمزورۍ باره کې کوي نو هغه دا ده چې لیډران اکثر په ایډیالوژیز باندې لګیایي ایډیاز باندې خبرې کوي او پریکټیکلیټي پکې کم وي او داسې څیزونه کم چې هغه عوامو له ډایرکټ فایده ورکوي هغه د هندوستان لومړني مشرانو کې او زما په خیال لومړنی وزیر اعظم جواهرلال نهرو صاحب ذکر کړی دی ویلي چې هغه ډېر زیات کلچرډ ادب انسان و ډېر زیات انټلیکچوال و هغه ډېر زیات پړه لیکه او په ټوله دنیا کې د هغه ریسپیکټ کېدو خو د هغه مسله دا وه چې هغه آیډیالیسټ و سوشلیسټ اکنامک پالیسي چې کوم راوستي وو نو هغې په وجه باندې د انډیا اکانومي ډېره زیاته سلو شوه هغه یو ډریمر و هی واز ا ډریمر هغه یو خوب لیدونکی مطلب لږ غټ غټ خوبونه لیده او پریکټیکل کار هغه کم و د زده په وجه باندې څه چلو شو چې بیوروکراسي او کرپشن باندې د هغه نظر کم و او د بیوروکراسي د ډېرې زیاتې بیوروکراسي افسرشاهۍ او د کرپشن په وجه باندې د هندوستان کوم معاشي ترقي چې وه نو هغه سلو شوه دغه رنګه هغه ذوالفقار علي بوټو ذکر دی چې هغه ډېر زیات شارپ او په خبرو کې ډېر زیات تکړه و او مطلب لکه هغه به شمع محفل و خو د هغې باوجود میلیټري ضیاءالحق اباني کوک هغه نه حکومت واغستو په پاکستان باره کې هغه خصوصي دا ویلي دي پاکستان سره کوم خلک ځمکه او ریسورسز دي نو هغه څه کیدی شي هغه چې کوم دی دویم جاپان کیدی شي خو د حکومتونو زر زر بدلیدو په وجه ډیموکراسي نه ډیکټیټرشپ ته تلل او د آرمي رول دی هر څه چې کوم دی د بار بار چینج کېدو پالیسي چینج کېدو په وجه باندې موږ هغه پوټنشل یا هغه مقام هم حاصل نه کوو کم چې موږ حاصلولی شو د پاکستان د یو بل سړي ذکر ډېر زیات ډیټیل کې کړی دی چې د هغه نوم و جلال الدین محمد جلال الدین سید نیپچون اورینٹ لاینز دا جلال الدین محمد جلال الدین سید چې کوم دا پاکستان نیوی کې و او دغه چې کوم دی سنګاپور چې کله خپل شپینګ لاین جوړولو نو هغوی پاکستان نه د یو ایکسپرټ کار و ایکسپرټ یې غوستی و پاکستان ورته محمد جلال الدین سید لیږلی و هغه هلته څلور پنځه کاله تېر کړه او NOL یو ډېره د غټه کمپني شپینګ هغه والا محمد جلال الدین سید چې کوم دی جوړه کړه او ویې درول او هغوی ته یې حواله کړه دا شپینګ کمپني نن سبا سنګاپور دپاره 9 اربه ډالره سالانه ګټي سوچ کوئ او چې کله هغه خپل کار پوره کړو او هغه واپس راتلو نو هغه چې کله هیز ایکسلنسي لی کان یو ته ووایي چې زما کار پوره شو زه واپس ځم هغه د شکریا یو خط جلال الدین محمد سید لیږلی و خط هم هغه په کتاب کې ذکر کړی دی دغسې د یو بریلینټ پاکستاني ذکر هم پای کې شته دغه رنګ د سریلنکا ذکر خصوصي کړی چې سریلنکا موږ چې کله آزاد شو سریلنکا د سنګاپور نه په ترقۍ کې په انفراسټرکچر کې ډېره زیاته مخکې وه او ما ته ډېر زیات افسوس کېږي چې دونه ښکلې ملک چې کوم دی په ترقۍ کې وروستو پاتې شو د ساوت ایشیا لیډرشپ او کلچر باره کې هغه دا ویلي دي چې د لیډرانو کریرونه ډېر زیات خوښي او پروټوکول ډېر زیات خوښي ګاډي لایف سټایل دا څیزونه یې خوښي خو خلکو له ګورننس کې خلکو له په فایدې ورکولو کې هغوی ډېر زیات وروستو پاتې شي او د انډیا هغه ټایم انډیا او پاکستان بنګلادیش یو چرچل هم زما په خیال چې دا څه خبره کړې وه چا ورته چې یاره تاسو انډیا ولې نه ازادوئ نو هغه ورته هم دا خبره کړې وه چې یاره که موږ انډیا ازاده کړو نو دلته به لیډرشپ خرابو خلکو سره وي او په دونه ترقي ونه کړي څومره چې د انګریزانو په موجودګۍ کې کولی شي پته یې لګي چې دا خبره څومره صحیح وه خو د لیډرشپ تر حده پورې دا خبره د ډېرو خلکو صحیح دی چې زموږ ساوت ایشیا په ټوټل لیډرشپ او د پاکستان په لیډرشپ کې خصوصي طور باندې دا کمې محسوسیږي د نواز شریف صاحب ذکر هم هغوی کړی دی چې یاره هز ایکسلنسي لی کان یو وایي چې نواز شریف صاحب زه په 1991 کې راوغوستم او ما ته یې ووایي چې یاره ته د پاکستان سټډي وکړه او
زموږ د اکانومي وګوره او ته وګوره چې موږ څه کولی شو، موږ څنګه ښه کېدی شو. نو وایي ما چې تاسو چې اوس دا خبره وګورئ لکه 1991 تقریبا ووایي چې 34-35 سال د دې خبرې وشو، نو هغه چې ما محسوسه کړه چې دوی کې ټیکس کلیکشن ډېر کم دی. 44% بجټ ډیفینس ته ځي، 35% بجټ په قرضو کې واپس کیږي، 10% چې کوم دی انفلیشن دی، انفلیشن ډبل ډیجټ کې دی، او بجټ ډیفیسټ 8 to 10% دی. او کم خلک یې مریګان پی ایګان دي نو هغه ټول د ځمکو اونرز دي، لینډ لیفارمز په پاکستان کې ته نشي کولی، دا تقریبا ناممکناتو کې دی. د دې په وجه باندې پاکستان جوړېدل ډېر زیات ګران دي. هغه مین چې کوم دی د پاکستان اکنامیکل منیجمنٹ چې کوم دی په حکومتي سطح باندې نو هغې کمزوریانو طرف ته هغه چې کوم دی نو ګوتې نیولې ده، او دا د پاکستان 30 سال پس هم چلو هغه مسلې دي چې کومې هیز ایکسلنسي لو کان یو په خپل کتاب کې منشن کړي دي، او نواز شریف صاحب په دعوت باندې چې هغه 1991 کې د پاکستان انالیسس کړي دی په بیسس باندې هغې دا خبره کړې ده، کتاب کې لیکلې ده. 26 نمبر چپټر کې فالوینګ برټن ټو یورپ، چې کله یورپین یونین او ای سی د یورپین یونین نه مخکې کومه وه هغه جوړېده او برټن په هغې کې خپل شمولیت اعلان وکړو. نو هیز ایکسلنسي لیو کان یو وایي چې یاره مونږ وایي چې کېدای شي سنګاپور په دې کې وروستو پاتې شي، برټن اخوا مخ شي. نو مونږ خپل مطلب لکه فارن منسټري اکټیویټ کړه چې یاره تاسو یورپ سره خصوصي جرمني، فرانس او نیدرلینډ وغیره سره ښه تعلقات جوړ کړي. او موږ چې کله کله شروع کې یورپ ته لاړو یو تاسو ډېر وړوکی ملک یې دنیا په نقشه کې یو نقطه یې، نو وایي موږ ورته یې چې موږ یو نقطه یو خو یو اهمه نقطه یو. نو موږ وایي د جرمني خلک انوایټ کړه، د کپتان یې انوایټ کړو چې کله یې د سنګاپور افیشنسي وکته، د حکومت چلولو نظام یې وکته، وایي ډېر زیات امپریس شو چې نور ملکونه خو دونه د ایشیا داسې نه دي، تاسو ته ډېر ښه یې. د دې په وجه باندې د یورپ مختلف ملکونو نه بزنس هلته راغه، او هغه ځي کې مطلب دا دی په سنګاپور کې د انویسټمنټ وکړو. شروع کې به موږ ته چا غوږ نه خو چې دا غیر اهم وړوکی غوندې ملک دی، خو موږ په دې باندې انسسټ کول چې نه موږ ته غوږ کېدی، موږ وړوکي یو خو غیر اهم نه یو. 20 نمبر چپټر نوم دی د سوویت یونین ان امپایر امپلوډ. د سوویت یونین د رشیا نه مخکې چې کوم سوویت یونین او خلک چې رشیا بیا دغه شو ټوکړې شوه، چې سوویت یونین په خپله څنګه د ننه نه تباه شو. د ایکسپلوډ اپوزټ د ایکسپلوډ هر طرف ته دماکه کول، امپلوډ داسې تباهي چې دننه طرف ته په ځان کې دننه یو بلډینګ راوغورځېږي، او دا اکثر د دې وجه باندې کېږي چې دې بنیادونه ډېر زیات کمزوري وي. هیز ایکسلنسي لو کان یو وایي چې موږ د 1960s نه یو اس اس آر سره ټچ وایي سره زموږ کوآپریشن و، خو دې اکنامک سیسټم باندې زما یقین نه و، ځکه چې هغه داسې یو سیسټم و چې هغه انفیشنټ و، د کار څه ویلیو نه و، هغې کې په کرپشن و، او ټول خلک ایډیالوژي کمیونیزم یې ډسکس کولو. چا دا سوچ نه کولو چې عوامو څه پکار دي، د عوامو روټۍ، روډ، سکول، اسپتال پکار دی. تشه ایډیالوژي، او هیز ایکسلنسي لی کان یو دا خبره بار کوي چې ایډیالوژي نه سروسز. د یو اس اس آر سیسټم هغه داسې ډیفاین کوي چې دا داسې یو سیسټم و چې انیشیټیو خلاف و، لکه یو نوی کار ښه طریقه باندې چا کول و نه، هغه نه بس په زړه طریقه کو، او میډیاکرسي چې کوم ده هغه به یې ریواډ کوله، چې مطلب لکه کوم یو مطلب عام غونډه کې نارمل معمولي غونډه کې پلټای والا سیز دی ډېر زیات خوښ و. هیز ایکسلنسي لو کان یو وایي زه چې کله لاړم دې فیکټریانو داسې څیزونه جوړول چې هغه د نه چا په کار ونه چا اخیستل، او چې کوم اقتصاد دی نو هغه ته زراعت کې لکه څه فایده نه وه. هیز ایکسلنسي بیا دا وایي چې د هغوی په ټوټل سیسټم کې عملیت پسند نه و، چې یاره دا کم کارونه په کم طریقه چې موږ ګورنمنټ چلو آیا دا د خلکو په کار هم دي که نه موږ صرف ګورنمنټ چلو. موږ چې وایي کله د هغوی لیډرانو سره ملاوېدو یوه سلوګنز کې نارو کې به یې خبرې کولې او په پراپیګنډه کې، او ورډز او فیکټس به یې ته نه و. نو د دې نه موږ دا سبق زده کړو چې فیکټس ضروري دي، هغه هر څومره انپلیزنټ دي. مطلب لکه یو رښتیا خبره ده، تا یو سیسټم کې کمزوري هغه ته یو لیډر ته څوک وایي په کار چې هغه ایکسپټ کړي،
هله به ټیک کېږي چې هغه اکسپټ کېږي نه به ټیک کېږي څنګه دا څیز نشي کېدی دې باندې مطلب لکه هیز ایکسلنسي دې نه دا سبق اخیستی او هغه وایي چې ما سنګاپور کې خلکو ته بیا ووایي او بس چې راغلم خپل سټاف ته او خلکو ته او افسرانو ته چې که تاسو داسې سیسټم جوړ کړو چې هغه د خلکو د فایدې دپاره کار نه کوي نو هغه به باشي یو امپایر یو غټ ملک یو روغ انشایت چې بنیادونه یې کمزوري نو هغه د کولیپس شو